السلام علیکم ملګرو، د ایچ پی ایم نیچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین په اړه خبرې کوو چې په ساینسي ډول ستاسو د حجرو د ساتنې او د پوستکي د ځوان پاتې کېدو اصلي منبع ګڼل کېږي. ساینسي څېړنې ښیي چې ویټامین یو خوراکي انټي اکسیدان دی چې ستاسو زړه او د وینې رګونه له زیان څخه ساتي. که تاسو غواړئ ویټامین په طبیعي ډول ترلاسه کړئ، نو بادام، د لمر ګل تخمونه، پالک او د زیتون تیل یې غوره سرچینې دي. دا ویټامین ستاسو د سترګو د لید د پیاوړتیا او د بدن د دفاعي سیستم په پیاوړتیا کې اساسي رول لري. همدا ډول د پوستکي د طبیعي ځلا او د ویښتانو د سلامتیا لپاره هم خورا ګټور دی. یوه مهمه ساینسي مشوره دا ده چې څرنګه چې ویټامین په غوړو کې حل کېدونکی ویټامین دی، نو له صحتمندو غوړو سره یې کارول جذب نور هم زیاتوي. باید یادونه وکړو چې ورزشکاران د خپل فزیکي فعالیت له امله د بدن د حجرو د ساتنې لپاره د ویټامین ته اړتیا لري. تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې د بېلابېلو ویټامینونو په اړه بشپړې ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له داسې نورو معلوماتو خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.